بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو لایو خبرونه سره شیر کړئ. لایو خبرونه مخکې سره شیر کړئ تر څو پورې زموږ لایو خبرونه ټولو خلکو ته ورسیږي. اکثره خلک شکایت کوي زه ټولو ملګرو ته لایو خبرونه شخصي کې لېږم او لایو چې څنګه کولی شئ شیر کړئ. نن مهمه موضوع د بین الافغاني مذاکراتو کې د کابل اداره د یو جهاد په حیث ګډون کوي. د مذاکراتو په میز به دا خبره څرګنده شي. دلته ځینې خرڅ شوي پلورل شوي خبریالان چې د دومره وخت یې ډنډوره غږول او طالبانو د صلح په هغه کې ملامتول، نن هغوی بیا یو قسم غواړي چې دغه خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. طالبانو چې کوم عهد کړی او کومه خبره یې کړې او کومه سره کرښې راکش کړي هغه ګوره نه زیړېږي. دا د حکومت زیړې کرښې نه دي چې زیړې به شي. او بل زیری دا در کوم چې هغه 6 کسه بندیان د کابل د مزدوري ادارې د ملي اردو چې عسکر چې کوم فرانسویان او چرالویان او خارجیان مردار کړي، نن الحمدلله فاتحانه له زندان نه ووتل او د قطر هیواد ته ورسېدل. هغه څوک چې د تا د ادارې کسانو لیکن بهرنیان یې وژلي وو، تا زندان کې اچولی و، طالب د خلاصون غوښتنه کوله، دې نه د اصیل او د جعلي د نر افغان او د کم اصل افغان معلومات کېدلی شي. د افغانستان ملت ته د نور څوک د افغانستان ولس په سترګو کې خاورې نه شیندي. هېڅکله کوشش مه کوئ چې تاسو به د افغانستان ولس خطا باسئ. دا کوشش مه کوئ چې تاسو د اشغال د سوري لاندې رالوی شوي ژورنالستان، د اشغالګرو پښتون کې زیږېدلي فیلسوفان، مزدور او غلام رسنۍ، د امریکا او د CIA او بلیک واټر په ډالرو مستو رسنیو او خبریالانو خبردار چې دا فکر نه کوي چې موږ ویده یو. موږ لحظه په لحظه هره شیبه له باخبرو سرچینو له معتمدو کسانو سره په رابطه کې یو، له هغوی نه لحظه په لحظه خبرېږو. او دغه تللی وفد بین الافغاني مذاکرات چې کله شروع کېږي، له کابل نه تللی پلاوی دا د کابل د ګوډاګۍ او مزدوري ادارې نمایندګي هلته نشي کولی. خبر ده دا سرې کرښې دي، دوی به د یو جهاد په توګه هلته په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون کوي، نه د کابل د مزدوري او ګوډاګۍ ادارې په نمایندګۍ. تاسو دا 5 میاشتې زور ازمایي وکړله، بندیان مو په دې خاطر نه خوشي کول چې طالبان تاسو د یو جهاد په توګه وپېژني، د کابل مزدوري ادارې سره مستقیما د خبرو میز ته کینی. لیکن دا چې دا بندیان دومره وکړېدل، دومره وځورېدل، دومره دا پروسه اوږده شوله، بالاخره مو هغه کار وکړو چې کم طالبانو غوښته. تاسو ډېر دا خبرې وکړلې چې که دا پاتې 400 بندیان خوشي سي نو په اروپا کې به د مخدره موادو سیلابونه روان شي. کومه ده مونږ خو د باران کوم څاڅکی مو نه لیده. ته څه فکر کوې چې د امریکایان به د تا په خبرو اعتبار کوي؟ ناټو، اروپایان او یهودان او صلیبیان به د تا په خبرو اعتبار کوي؟ د هغوی ملا ته طالب دبی نیولی ده، هغه مجبوره ده چې وځي، کنې دلته به یې هډوکې ماتېږي، دلته به یې ککرۍ خاورې کېږي، له دې ملک نه به شل او شټ وځي. هغه څه ستا د اردو عسکر نه دي چې دلته به وژل کېږي، هلته به ملتونه د پوښتنه نه کوي. خلک وایي چې طالبان د جګړې دپاره جهاد کوه، د قدرت دپاره جهاد کوه. نو دا خو هم نشي کېدلی چې 52 هېوادونه د په افغانستان راشي، د هغوی روزل شوي جاسوسان دي په موږ حکومتو کې. دا هم ولاکه د زغملو وي چې د امریکا لخوا راغلي سکشویان فل برایټان په غرب کې روزل شوي د کلیسا مزدوران دي په موږ حکومتو کې. دا خو هم ولاکه د زغملو وي چې څو لوچکان، څو نکتایدار او خلیلې دي په موږ باندې حکومتو کې. دا چې تاسو وایئ چې ملا په حکومت نه پوهېږي، نو دا ډاکټران چېرته په حکومت پوهېږي؟ خو دوی خو د روغتونو کې کار وکړي، د سنتۍ ډاکټر او د غاښونو ډاکټر او د جلدي ډاکټر او امثالو هم دوی ته چا ویلي دي؟ دوی په کوم سیاست او په کوم پوهنتون کې د دې سیاست درس ویلی؟ امرالله صالح غوندې یو جاسوس د لومړی مرستیال وي چې حتی په خپل ناموس یې سرپه نه ده کړې. دوستم غوندې یو غدار قاتل د لومړی مرستیال وي. شړونګا او بړینګا غوندې یو لیونی د ولسمشر وي چې هغه شعرونه هم نسي ویلی، لملمه کوي.
متلونه هم نسی ویلی، ټوکې هم نسی کوی، خندا هم نه ورځي. داسې لیوني دي په موږ حکوماتو کې، څو لوتیان او زانیان دي په موږ حکوماتو کې، څو د امریکانو د غلو قراردادیان دي په موږ حکوماتو کې، هغه څوک دي په موږ حکوماتو کې چې په اروپا کې سپي مینځي، هغه څوک دي په موږ حکوماتو کې چې په امریکا کې په هوټلونو کې کاسې مینځلې، هغه څوک دي په موږ حکوماتو کې چې مساج سنټر یې چلوه. کله وحاشه دا کېدلی نشي. دا خاوره د سپېڅلو اتلانو د هغوی باید حکوماتو کې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. هیڅ څوک د دا د حکومت د جهاد په توګه نه، د افغاني جهتونو په توګه دوی تللي دي. طالبانو سره به غږیږي، سبا به په میز باندې معلومیږي. د چا اذهان مه مشوشوئ، پیغوریزې خبرې مه کوئ، کنې بیا به ګیله نه کوئ. جګړې په اور باندې تیل مه اچوئ. دا جګړه به ختمیږي. فاتحین را روان دي، د دې ملک اصلي واکمنان او واکداران را روان دي. هغه څوک چې لیاقت د دې لري چې د دې ملک رهبري په لاس کې واخلي، هغوی راځي. که د تاسو زړه ښه وي که خراب وي، زړه مو چې بیرته خپل د سپیو مینځلو دندې ته ځئ، زندان ته ځئ او قسمیږئ. شرعي نظام منئ. نن به سبا به معرکه شروع کیږي. د ټولې نړۍ کفار او مسلمانان به له جمهوریت او دیموکراسۍ نه دفاع کوي. یو څو کسه لنګوټو والا چې تاسو د مدرسو چړي او له سیاسته لرې بولئ، هغوی به له شرعي او اسلامي نظام نه دفاع کوي. ځکه نور خو د مذاکراتو دپاره څه پاتې نه دي. امریکایان وځي د شرعي نظام په وړاندې خنډ ولې جوړېږئ؟ تاسو په کومو خبرو له طالبانو سره خبرې کوئ؟ مذاکراتي ټیم مو په کوم بنیاد جوړ کړی ده؟ څه به وایي طالبانو نه به څه غوښتنې لري؟ د شرعي نظام په وړاندې باندې خلک درېږي، له جمهوریت او دیموکراسۍ او سیکولریزم نه به دفاع کوي، څو غلو پاټک سالارانو نه به دفاع کوي، له هغه چا نه به دفاع کوي چې 18 کاله زما ملت شهادت رسولی، له کوم شي نه به دفاع کوي. لایو خبرونه در سره شیر کوي. قاري صاحب سعید خوستی هم راغی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایو خبرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه به د یوه پیله چای وخورم، ته لږ دوام ورکړه. ښه مهرباني، الله مو عزت وکړي. خیر تاسو چې نن دا بار او بستره او پنډکي دغه بین الافغاني د مذاکراتو هیئت ته وایم چې ځئ که لږ انسانیت، لږ افغانیت او لږ اسلامیت درکې وي، تاسو د هغه چا تر مخ کښېنئ، په کومو سترګو هغوی ته پورته ګورئ. تاسو خو 18 کاله د امریکانو په چوپاړ کې تیر کړئ. تاسو به د افغانستان له کوم شي نه دفاع کوئ؟ د افغانستان له سرحداتو که دفاع کوئ، سرحدونه خو تاسو خرڅ کړه، کندهار خو تاسو ولګوه، تورخم او د کوټې دروازې خو تاسو رسمي کړې. د افغانستان له نوامیسو نه که دفاع کوئ، ناموسونه خو تاسو برباد کړه. په دغه وخت کې ناس اکثریت قاتلان او کمونستان دي. داسې څوک پکې شته چې د 2 اشغال غلامان تیر شوي دي. پرون د KGB د روسانو د روبل مزدورانو هماغه واسکټ بدل کړی، نیکټایي اچولی، نن د ډالر او د یورو مزدوران دي. پرون له خلق او له پرچم نه دفاع کوو، بیا د مجاهدینو تر مخ مړې سترګې او ذلیله ولاړو. نن د امریکانو نه دفاع وکړه، 18 کاله د امریکانو په چوپړ کې تیر کړه. په دې مظلوم ملت باندې هره ناروا امریکانو سره په شریکه وکړو، له هغه نه 2 چنده زیاته مو کړه. که په دې وفد کې چېرته قطر ته علما تللي وي، د کابل مزدور ادارې شیخان او د ناټو مفتیان تللي وي، هغوی به په کومه جنبه د دین باندې له دې مذاکراتي ټیم سره په کومو خبرو غږېږي؟ طالبانو ته به څه وایي؟ دا به ورته وایي چې جمهوریت ومنئ، دیموکراسي ومنئ، په دغه نظام کې غداران ومنئ، راشئ همدغه اچار حکومت کې ګډ شئ، د شهیدانو ارمانونه او ارزوګانې خرڅې کوئ، د مظلومانو اوښکې او فریادونو باندې پښې کېږدئ، همدا به ورته وایي. که په دې کې فیلسوفان تللي وي، تاریخ دانان تللي وي، هغوی به طالبانو ته کوم پیشنهاد لري؟ څه به ورته وایي؟ خو د افغانستان د تاریخ تور داغ تاسو شولی. دلته که د اشغال د چتر لاندې ځینې لیکوالان تللي وي، که طالبان د پوښتنه وکړي چې د اشغال په خلاف د څومره لیکنې کړي دي، همدغه د کابل ادارې، د مزدور ادارې یا د کابل نه تللی وفد
په دې کې که ملایان یو طالبان ته پوښتنه وکړي چې د اشغالګرو په خلاف د تر اوسه کومه بیانه او فتوا ورکړې ده، تا خو تر پرونه زه تروریزم بللم، تر پرونه د وحشتګر او دهشتګر بللم، تر پرونه د پنجاپی بللم، تر پرونه د نورو نوکر بللم، نن په کومو سترګو ماته ناست دی؟ څه جواب ورته لرئ؟ من حیث یو افغان په کومو سترګو هغوی سره مخامخ کېږئ؟ محترم السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ښه راغلاست درته وایم. الله مو ونازوه. مبین صاحب، موضوع خو د بین الافغاني مذاکراتو کې د کابل اداره د یو جهت په حیث ګډون کوي. تاسې به نن ورځ دغه مطبوعات څارلي وي د کابل ادارې اړوند چې کومې رسنۍ دي. موږ د اولې ورځې نه هم دا خبره کوله په مکرر ډول چې دا خلک لا هم سولې ته ژمن نه دي او لا هم د سولې اراده نه لري. په دې اوسنیو شرایطو کې ښه به دا وي چې ستوغ اصطلاحات یا ستوغ ادبیات پرېږدو او د سولې لپاره کار وکړو، په سوله وغږیږو، څنګه د هېواد په سوله راتلی شي. خو د دغې خلکو د هرې ورځې کړنه سړی دې ته مجبوروي چې د دوی په خلاف او د دوی د کړنو په خلاف سړی یو څه ووایي، ځکه د دوی د هرې ورځې کړنه هغه د ملت د ګمراهۍ سبب کېدلی شي، د ملت د اذهانو د مغشوشولو سبب کېدلی شي. دوی د اولې ورځې نه تر نن ورځې پورې چې دوی د قطر د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شول، خبریالان ورسره وو. تر هغه وخته پورې چې دوی د کابل د نړیوال هوایي ډګر نه پورته کېدل، تر دې وخته پورې هم دوی په دوکا او په دوه مخۍ لګیا وو. تر دې وخته پورې هم دوی په واقعي سوله نه دي لګیا. موږ سوله غواړو. موږ غواړو چې د سولې ادبیات دې وکارول شي. موږ غواړو چې په دې هېواد کې د جنګ او جګړه ختم شي. د دې هېواد بچیان دي د نیویارک او واشنګټن د امنیت دپاره نه وژل کېږي. دا هېواد د نړۍ د امنیت لومړی کرښه نه وي. ولې ایران د نړۍ د امنیت لومړی کرښه نه ده؟ ولې پاکستان د نړۍ د امنیت لومړی کرښه نه ده؟ ولې هند د نړۍ د امنیت لومړی کرښه نه ده؟ ولې چین د نړۍ د امنیت لومړی کرښه نه ده؟ ولې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان د نړۍ د امنیت لومړی کرښه نه ده؟ ولې دا دومره دنیا کې یوازې موږ د نړۍ د امنیت لومړی کرښه یو؟ موږ غواړو چې نور افغانان د نړۍ د امنیت لپاره ونه وژل شي. موږ سوله غواړو. موږ امنیت غواړو. موږ په دې هېواد کې د هر افغان د سر، مال، ناموس ساتنه غواړو. موږ غواړو چې په دې هېواد کې د دې نه وروسته بیا څوک د شپې یو افغان په کور چاپه ونه وهي. موږ غواړو چې کوم خارجی د یو افغان کور ته ور وانه وړي. موږ غواړو چې کوم خارجی د یو افغان لاسونه خپې ونه تړي. موږ غواړو چې دلته کوم خارجی، کوم بهرنی د افغان نه تحقیق ونه کوي. موږ غواړو چې دلته د یو چا کور بمبار نشي، د یو چا جنازه بمبار نشي، د یو چا خیر او خیرات بمبار نشي، یو مدرسه او جماعت بمبار نشي. افغانان په امن کې ژوند وکوي، د امن په فضا کې، د سولې په فضا کې ژوند وکوي. خو د دغې خلکو کړنې، د هرې ورځې کړنې، هغه د سولې په اراده نه دي. موږ دوی ته بیا هم خواست کوو چې د غدر ادبیات پرېږدئ، د دوکې ادبیات پرېږدئ، د چل ول مکر و فریب ادبیات پرېږدئ، د اخطارونو ادبیات پرېږدئ، د سرو سپینو تورو کرښو ادبیات پرېږدئ، د واقعي سولې ادبیات وکاروئ، د واقعي سولې ادبیات اختیار کړئ، د واقعي سولې ژبه اختیار کړئ. له دې چل ول څخه تېر شئ. زه تاسو ته ساده او لنډ مثال وایم. د دوحې په تړون کې توافق په دې شوی ده چې د امریکایانو د مهالویش د اعلان نه وروسته اسلامي امارت بین الافغاني مذاکراتو ته داخليږي، چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان جهاتونو سره د افغانستان په قضیه خبرې کیږي. د افغان جهاتونو سره دا د تړون برخه ده، دا د تړون دویم سټیپ ده. او په دې د کابل اداره خبره ده. امریکایانو هم دوی ته دا خبر ورکړی ده چې موږ په تړون کې هم داسې لیکلي دي او تاسې به
د افغان جهتونو په حیث مذاکراتو ته راځئ، د افغانستان د دولت په حیث یا د یو مشروع نظام په حیث تاسو په مذاکراتو کې ګډون نشئ کولی. په دې دوی خبر دي، امریکایانو دوی سره دا خبره فیصله کړې ده. خو د دې سره سره بیا هم نن چې کله دوی وړاندې غږېدل، هر یو یې لګیا ده چې زه به د جمهوریت دفاع کوم، موږ ته د جمهوریت ارزښتونه سره کرښې دي، موږ د افغانستان رسمي نماینده هیئت یو. دا نن ورځ رسنیو ټوله ورځ په همدې شخوند ووهلو. موږ وایو چې ګورئ د سولې ادبیات اختیار کړئ، د چل ول مکر و فریب، د ولس د دوکه کولو، د ولس د اذهانو مغشوشولو ادبیات پرېږدئ. دا تاسو ته ګټه نه کوي. سبا به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، دا به جریان مومي. د مذاکراتو په میز به افغانان هم وویني، تاسې به یې ووینئ، نړۍ به یې وویني چې تاسې به د افغاني جهتونو په حیث مذاکراتو کې ګډون کوئ که د افغانستان د دولت په حیث ګډون کوئ. نو څه اړتیا ده چې د خلکو اذهان مغشوشوئ؟ څه اړتیا ده چې ولس ته دوکه ورکوئ؟ څه اړتیا ده چې موږ ته دوکه راکوئ؟ څه اړتیا ده چې د موږ او تاسې په منځ کې فاصله ایجادوئ؟ دا بې باوري، بې اعتمادي نوره هم زیاتوئ. موږ تاسې ته وایو چې د سولې لار غوره کړئ، د سولې دپاره صفا نیت غوره کړئ. د واقعي سولې دپاره را میدان ته شئ. خو چل ول مکر و فریب تاسې نشئ کولی چې څه ترلاسه کړئ. 6 میاشتې د بندیانو په نه خلاصون تاسو چنې ووهلې، او د موږ پالیسي د اولې ورځې نه دا وه چې بندیان نه تا نیولي دي، نه ته د خلاصون واک لري، ته به یې خلاصوې. منتها دومره به وکړی شي چې دا پروسه به تأخیر کړئ، خو د خلاصون مخه یې نشي نیوی. هماغه د موږ خبره ثابته شوه، ټول بندیان د خلاص کړل. د بندیانو د نه خلاصون په خاطر دي سفارتونو ته منډې ووهلې، کله د استرالیا سفارت ته منډه، کله د فرانسې سفارت ته منډه، کله د جرمني سفارت ته منډه، کله د برطانیا سفارت ته منډه، کله په امریکا کې لابیګري چې دا بندیان باید خوشي نشي. خو هغه بندیان بالاخره خوشي شول. که تاسې دغه بندیان 6 میاشتې مخکې خوشي کړي وای، د موږ دریځ خو د 6 میاشتې مخکې او نن هماغه دریځ ده. 6 میاشتې مخکې هم درته ویل چې بندیان نه زه تا نه غواړم، نه یې ته خوشي کولی شي، نه تا نیولي دي. نن هم درته وایم چې زما بندیان نه تا نیولي وو، نه تا خوشي کړي دي، او نه یې ته د خوشي کولو واک درلود. که تا مخکې خلاص کړي وای دا 6 میاشتې چې څومره افغانان ووژل شول، دا به نه وژل کېدی. موږ به 6 میاشتې مخکې بین الافغاني مذاکراتو ته تللي وای. اوس بیا غواړي چې ولس دوکه کې زه جمهوریت ساتم، دا د جمهوریت ټیم ده، موږ د دولت نمایندګان یو، دې شیانو وخت مه ضایع کوئ. تاسې نشئ کولی چې موږ سره د دولت په نمایندګۍ خبرې وکوئ. موږ په افغانستان کې مشروع دولت په رسمیت نه پیژنو، دلته مشروع دولت نشته. افغانانو په تاریخ کې د پردیو تپل شوي نظامونه په رسمیت نه دي پیژندلي. افغانانو د شاه شجاع اداره په رسمیت نه و پیژندلې. افغانانو د کارمل اداره په رسمیت نه پیژنده، د ترکی اداره په رسمیت نه پیژنده، د نجیب ګاو اداره په رسمیت نه پیژنده، او دا اداره په رسمیت نه پیژني. تاسې به وایئ چې تاریخ نه تکراریږي. تاریخ تکراریږي، دا که تاسې خوشحاله وئ که خفه وئ، په یوه به خاندئ، په بله به ژاړئ، دا تاریخ به تکراریږي. دا تاریخ تکرار شوی د افغانان د پردیو تپل شوي نظامونه نه منلي دي او نه به یې ومني. تاریخ ته سر وښکاره کوي. موږ د کابل اداره په رسمیت نه پیژنو. د کابل ادارې سره من حیث نظام، من حیث مشروع دولت خبرې نه کوو. عبدالله دا که اتمر دا که نادري دا که بل دا که بل د هر څوک چې راځي مذاکراتو ته، موږ اوله ورځ هم دا ویلي وو، نن هم دا وایو چې د افغان جهاد په حیث به راځي. که په خپل اشرف غني راځي مذاکراتو ته، موږ مذاکراتو ته تیار یو ورسره. زموږ دریځ او پالیسي د اولې ورځې نه دا وه چې موږ مذاکراتو ته تیار یو ورسره، ولې اشرف غني به حیث رئیس جمهور موږ ته مذاکراتو ته نشي راتلی، به حیث د افغانستان بادشاه موږ ته مذاکراتو ته نشي راتلی، به حیث یو افغان به راځي، به حیث یو افغان جهاد موږ د هر چا سره مذاکراتو ته تیار یو. هغه که اشرف غني ده، که عبدالله ده، که رحیمي ده، که فضلي ده، که بل ټامی ده،
که نادري ده که هر یو ده هغې سره موږ مذاکرات تیار یو او موږ د افغانستان د قضیې سولیز حل غواړو. نن ټوله ورځ دغه تبلیغات او دغه پروپاګند خلکو وکول چې موږ جمهوریت غواړو، موږ د جمهوریت دفاع کوو، موږ به د ارزښتونو دفاع کوو. ته د چی شي ارزښت خبره کوي؟ ته ارزښت پیژنې؟ د کوم ارزښت خبره کوي؟ دا خو افغانستان ده، دا خو نیویارک نه ده، دا خو واشنگټن نه ده، دا خو فرانس نه ده، دا خو پاریس نه ده، دا خو لندن نه ده، دا مسکو نه ده، دا افغانستان ده. دلته د ملت 100 کاله نه ده 40 کاله د ملت قرباني ورکوي. دا 40 کاله د ملت وینه تویږي. دا د چی لپاره تویږي؟ او یو بل خبره به هم زه واضحه کوم په دې لایف کې. د څو ورځو راهیسې په رسنیو کې یو لیست خپریږي. ځینې کسان لیست خپروي چې طالبان د وزارت امور زنان د لغوه شي، پارلمان د لغوه شي، دفاع وزارت د دوی ته ورکړل شي. دغه شیان خپروي. دا د اسلامي امارت پالیسی نه ده. د اسلامي امارت دریځ دا نه ده. د اسلامي امارت موقف دا نه ده چې زه وزارت غواړم، پلانې د لغوه شي، پلانې د په ځای پاتې شي. د موږ لانجه د عبدالله او د غني لانجه نه ده چې د وزارتونو په ویش حل شي، د ولایتونو په ویش حل شي، په 50 حل شي. د موږ لانجه د نظام ده. موږ په دې خاوره کې اسلامي نظام غواړو. اسلامي نظام د وزارت زنان په لغوه کېدو نه راځي. اسلامي نظام د دفاع وزارت په اخیستلو نه راځي. اسلامي نظام یو چوکاټ لري. اسلامي نظام خپل ځان ته مفهوم لري، خپل شروط لري، پلي کوونکي لري. موږ اسلامي نظام غواړو. دغه خلک چې دا شیان نشروي، دا د خپل ځان نه نشروي. په اسلامي امارت د دروغ نه تړي. مبین صاحب عبدالله او قیام حق ورور په نوم 2 ورونه راسره دي، دوی نه پوښتنې واخلئ. قاري صاحب بیا پوښتنې دې نه اخلو. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې شیخ هیبت الله بیا د سترې محکمې قاضي مقرر کړی دی. هو بالکل سړي ته خندا ورشي. هغه د سترې محکمې قاضي. دا خلک داسې فکر کوي مبین صاحب، دوی وایي چې کله د موږ د دوی سره لانجه هم د عبدالله او د غني لانجه ده. دوی خو 6 کاله نه، دا 19 کاله دوی په دې تیر کړل. د کرزي په دوره کې هم دا لوبه وه چې وزارتونه ولایتونه دا ویشل شوي وو، په ډلو ویشل شوي وو، په جنګ سالارانو ویشل شوي وو. غني په دولت کې هم دولت ویشل شوی وو، سفارتونه یې ویشلي دي، امنیه قمندانۍ سره ویشلي دي، حتی ولسوالۍ سره ویشلي دي. اوسه پورې هم په دې نوي اداره هم دوی سره جوړ نه دي. دوی فکر کوي چې د موږ مشکل هم د دوی سره دغه ډول مشکل ده چې وزارتونه به سره ویش کو، ولایتونه به ویش کو، سفارتونه به سره ویش کو. قاري صاحب محترم، یو سوال چې دلته موږ ته په واتساپ باندې راغلی ده، سوالونه نور هم د اسلامي نظام د ټولو جهتونو غوښتنه ده، فقط د کابل اداره یې مخته خنډونه جوړول. علت یې څه ده؟ اسلامي نظام د دوی په زیان ده که څنګه؟ د اسلامي نظام په وړاندې دوی خنډونه ځکه ایجادوي مبین صاحب چې اسلامي نظام هغه په اسلامي نظام کې اجازه نشته چې یو څوک د یوې مېرمنې نه جنسي رشوت وغواړي. په اسلامي نظام کې وزارت، ریاست، ولایت ریټ نه دی معلوم. په اسلامي نظام کې ته ولایت په 15 لک ډالر نشي خرڅولی، وزارت په 60 لک ډالر نشي خرڅولی، ریاست په 10 لک ډالر نشي خرڅولی، امنیه قمنداني په 15 لک ډالر نشي خرڅولی. او ټول ملت ته معلومه ده چې د ارګ نه دغه پوسټونه خرڅېږي. د ارګ د ادارې امور نه هلته ټامیان را جمع شوي دي، د اروپا او د امریکا نه راغلي ټامیان. دغه ټامیان د افغانستان ټول پوسټونه په ریټ خرڅوي، خپل ریټ معلوم ده، نرخ معلوم ده. په اسلامي نظام کې قدرت مسؤلیت نه. یو څوک که موږ ولي ټاکو هغه به مسؤول وي، هغه به ولایت پیسو نه اخلي، هغه به وزارت په ډالرو نه اخلي، هغه به د پارلمان او د ولایتي شورا ریاست یا چوکي په ډالرو نه اخلي، هغه به امنیه قمنداني په ډالرو نه اخلي، هغه به ولسوالي په ډالرو نه اخلي. دا خلک شرم لري، د کوم ارزښتونو خبره دوی کوي. د کابل په اداره کې ټول ملت ته معلومه ده. تاسې ورشئ، یو $1 در سره ویسئ، لا قدر الله مبین صاحب ته ورشه، ته د ادارې کلک دشمن یې، کلک مخالف یې. ته یو $1 در سره ویسه، 10 لک 15 لک ډالر در سره ویسه، سبا به ته وزیر یې، سبا به تا ته ولایت درکړی وي، سبا به تا ته چې کوم شی ته غواړې. هلته اصلا استعداد مطرح ده. قاري صاحب ریټونه اوس لوېدلي دي، وزارت $100,000 ته راغلی. پخواني ریټونه خو جګ وو، اوس به د امریکایانو د وطن سره ریټونه ټیټ شوي وي. ولسوالۍ $500 ده.
$1500 خو ډېر ارزانه نه ده. ارزانه د خپل څه کې اسې طالب دی چړې لاندې ولې په اخره کې ځان برابرو ورک دي. نو هدف مې دا د مبین صاحب چې اسلامي نظام دا خلک ځکه نه غواړي. اسلامي نظام کې د دې شیانو مخه نیول کېږي. په اسلامي نظام کې د عیاشۍ فحاشۍ شراب او کباب مخه نیول کېږي. اسلامي نظام کې ولس ته خپل حق ورکول کېږي. په اسلامي نظام کې په بیت المال نه څوک خرمستۍ نشي کولای. په اسلامي نظام کې په بیت المال نه د چارواکو اولادونه په اروپا او امریکا کې عشقونه او مینې نشي کولای. اسلامي نظام ځکه دا خلک نه غواړي.